أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. و زه پناه وروړم د خلکو پروردګار، د خلکو پاچا، د خلکو حقیقي معبود ته. من شر الوسواس الخناس. د هغه وسوسه اچونکي له شر څخه چې په وارو وارو ځي راځي. الذي يوسوس في صدور الناس. هغه چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي. من الجنة والناس. که هغه له پیریانو څخه وي که له انسانانو څخه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.